السلام علیکم ګران قدرمندو کتونکو پروګرام نوی سحر کې تاسو ته هرکلی ویم څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 25 جولای باندې عام انتخابات دي بالکل انتخابات ته بیخي لږې ورځې پاتې شي او زمونږ دا چې کوم ترانسمیشن دی مارننګ ترانسمیشن دی هغه موږ فوکس کړی دی په انتخاباتو باندې په انتخاباتو به خبرې کوو به خصوصا به موږ خبره کوو د خیبر پښتونخوا خبره به کوو خیبر پښتونخوا کې سیاسي هلې ځلې سره روانې دي په انتخاباتو کې کومه پارټي مخکې روانه ده کومه نه ده روانه یو تجزیه ده په دې باندې به موږ تجزیه کوو خو په دې تجزیه دپاره ما سره ډېر ایکسپرټ او ماهرین موجود دي او هغوی بالکل جوور نظر چې کوم دی هغه په انتخاباتو باندې بلکې انتخابات کور کوي او بیا کتلې به وي چې په اسامبلۍ کې د هغې ډېر اهم کردار وي او په اسامبلۍ نه خبرونه راویستل نو هغه ته دغه اعزاز حاصل دی زموږ سینیر ملګری دی د پېښور پریس کلب پخوانی جنرال سیکرټري دی او د یو ورځپاڼې د اردو ورځپاڼې چیف رپورټر هم دی تاسو به پیژنئ شاهد امید صاحب السلام علیکم تاسو ته هرکلی وایم سهار هم تکلیف درکړم ما سره چې کوم بل دویم میلمه دی هغه هم تاسو پیژنئ یقینا هغه په اخبار خیبر سره تړلی شوی دی وابسته دی او په اخبار خیبر کې کومې چې سیاسي تجزیه دي هغه لیکي خیال مچا صاحب تاسو ته هرکلی موږ خبره کوو چې دې په له خیبر پښتونخوا که موږ وګورو په سیاست وګورو په انتخاباتو کې 2013 په مقابله کې په خیبر پښتونخوا کې ډېر اهم شخصیات چې کوم دي هغه انچ شوي دي نو لکه که موږ ووایو چې په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ماحول ډېر زیات ګرم دی او هغه که موږ وګورو شهباز شریف وګورو د سوات نه دی بیا موږ عمران خان د بنو نه مولانا فضل الرحمن د دې صوبې سره تعلق دی مخکې د بنو نه او دغه نه لکي مروت او د ډي خان درې حلقو نه دا پرې له دوه حلقې دي او دواړه ډي خان حلقې دي بیا دې خوا سراج الحق صاحب وګورو بیا هغې نه اسفندیار ولی خان دی افتاب احمد خان شیرپو دی امیر مقام دی امیر حیدر خان هوتي دا شخصیات دي چې هغه ډېر غټ شخصیات دي شهباز شریف د سوات نه ګټل څومره پورې به ممکنه وي ډېره مهرباني حضرت خان صاحب لکه داسې خو موږ شو ویلی چې څوک به ګټي او څوک به بېلي ظاهري خبره د دې فیصله خو به عوام کوي او په 25 جولای باندې به کوي عوام به کوي یقینا یعنې بظاهر خو داسې ښکاري چې عوام به کوي نو دا یو خو ده دویمه خبره چې کومه خبره تاسو وکړو چې داسې غټ شخصیات ولې بلاول بټو زرداری بلاول حوالې سره خو لکه دا خبره ډېره واضح ده خلکو ته هم پکار چې پته وي چې د هغې نیکه چې کوم دی بټو صاحب هغه ډي خان نه الیکشن کړی و د مفتي محمود صاحب په مقابله کې د هغې نیا نصرت بټو صاحبه چې کوم دی چترال نه الیکشن کړی و د قومي اسمبلۍ ګټلی و بټو صاحب خو بېللی و لږ ووټونو باندې خو نصرت بټو بیبي چې کوم دی دلته نه ګټلی و چترال نه بیا د هغې مور بېنظیر بټو صاحبه 1990 کې دلته نه الیکشن وکړو بایلو حاجي صاحب نه حاجي بلور صاحب نه په 11,000 ووټونو باندې بېللی و او دې ځل بلاول صاحب چې کوم دی د ملکنډ نه الیکشن کوي ملکنډ تاسو خبرې یې چې ملکنډ مینی لاړکانه بعضې خلک ورته وایي چې هغه لکه هلته د پیپلز پارټۍ خو دې ځل یقینا دلته دغه پی ټي آی فیکټر هم نشته او دا هلته مقابله به ځکه ښیي چې یو خو جنید اکبر دی چې کوم مخکې هلته نه ایم این ای پاتې شوی دی د پی ټي آی بیا بلاول صاحب دی بیا چې کوم دی مولانا ګل نصیب صاحب چې کوم د ایم ایم ای صوبایي صدر هم دی جی وای صوبایي امیر هم دی هغه هم هلته نه ولاړ دی نو یقینا یو ښه مقابله به وي ښه فضا به وي او د بعضې خلکو خیال دا دی چې کیدای شي څنګه چې 90 کې دغه بیبي ته بېنظیر بټو صاحبې ته د اصل پکچر کلیر نو او هغه دلته راوستلی شو دلته الیکشن وکړو نو زما خپل خیال داسې نه دی جي زما خپل خیال دا دی چې د 90 او د 2018 کې ډېر فرق دی دا اوس د هر شی ډېر واضح د سوشل میډیا ډېر زیات اویرنس کریټ کړی دی دا زمینی حقایق چې کوم دی خلکو ته پته دی او هر څه چې کوم دی پته د بلاول بټو چې دلته راځي او الیکشن کوي نو یقینا هغه خپل یو سروې به کړي او هغې نه پس دلته راغلو دلته نه الیکشن کوي یقینا یو ښه مقابله به وي څو پورې چې تاسو دا خبره وکړئ چې دلته نه غټ شخصیت ګورئ یو خو د صوبې شخصیت دی که نه چې د څوک چې د صوبې سره تعلق لري نو هغه ظاهري خبره دی دلته نه به الیکشن کوي سراج صاحب چې کوم دی د هغه مخکې نه ایکسپیکټډ و ځکه چې هغه چونکې سینټ کې دی او د پاپولر هاوس چې کوم دا خو قومي اسمبلي دی او چې کوم مشران یې د پارټو مشران یې هغه قومي اسمبلي ته ځکه چې هلته نه د عوامي فورم یې هلته نه دغه خپل پارټۍ لیډ کوي نو هغه ظاهري خبره د موږ ته پته چې هغه الیکشن کوي او یقینا ډېر د هغو د ګډ پاتې شوی دی او اوس هم د ټولو کې غټ پاور چې کوم دی هغه یقینا جماعت اسلامي دی ګو کې هلته دغه پی ټي آی فیکټر پکې راغلی دی نوی فیکټر پکې راغلی پی ټي آی راغلی دی خو جماعت اسلامي هلته هغه د تاسو ښه خبرې چې کله هم چاهې 97 او یا 2008 چې کله جماعت اسلامي هلته نه بایکاټ وکړو نو بیا
NP او پیپلز پارټي ته هلته سپیس جوړ شو خو هلته یقینا سراج صاحب هغه کوي باقي مولانا صاحب چې کوم دی تاسو خبر وکړو نو مولانا صاحب 2008 کې بنو نه الیکشن کړی تاسو ته په یاد بیا تیر ځل چې کوم دی لکي مروت نه وکړو خو دې ځل هغه خپل پورا فوکس چې کوم دی په ډي خان دی دوه حلقو نه په خپل ولاړ دی زوی ملته نه ولاړ دی قومي اسمبلي باندې بیا لطف الرحمن صاحب چې کوم دی په دوه صوبایي حلقو باندې ولاړ دی نو هغه ظاهري خبره دی خپل پورا هغه فوکس چې کوم دلته کړی دی خو هلته وقار احمد خان هم ورته ولاړ دی عمر فاروق میاخیل دی هم ورته ولاړ دی علي امین ګنډاپور هم هلته ولاړ دی نو یقینا فیصل کریم کونډي خو هغه هم په ټول حلقه باندې ورته ولاړ دی یقینا یو ښه مقابله وي خو زه په دې لکه دې داسې نظر باندې ګورم چې شهباز شریف شو یا عمران خان چې بنو نه الیکشن کې لګیا دی بلاول بوټو چې ملکنډ نه کوي چونکې تیر ځل دلته عمران خان صاحب الیکشن وکړو NA1 نه الیکشن هم وګټلو بیا دلته PTI ګورنمنټ هم جوړ کړو او مرکز کې د نون لیګ حکومت خو هغو دا وکړو چې د KP چې کوم دی دا د PTI لپاره یو مورچه وه او دلته نه هغه د مورچه کې به هغه ناست و په مرکز باندې به بمباري به کول هغو دې ځل دغه مورچې پسې ټول رالو شهباز شریف هم رالو ورپسې بلاول بوټو هم رالو د ټول کوشش دا دی چې مونږ لکه دې ځل دغه مورچه هم کنټرول کې وکړو ځکه چې صوبه خو صوبایي ګورنمنټ ډېر اهمیت لري خو زه د ګڼم چې څو پورې دغه سوات حوالې سره چې کوم تاسو خبر وکړو یقینا هلته مخه مقابله کېږي بنو مټولو کې ټف وي بنو کې لکه د بنو NA35 چې کوم دی هغه زه ټف څکه ګڼم چې خان صاحب تیر ځل دلته نه NA1 الیکشن کړی اولډ NA1 او چې اوس 31 دی نو هلته نه هغه 91,000 ووټونه اخیستي وو بیا دلته 15 کاله د هغې پارټۍ حکومت پاتې شوی دی نو ظاهري خبره دا د هغې ټیسټ کیس دی چې هغه د هغې پارټۍ دلته 15 کاله ګورنمنټ وکړو نو هغه څه ګین کړو دي کې شاید یو خبره بله ده هغه زه دا محسوس کوم چې دوی د کوم لیډرشپ راوستل دوی د لاندې چې کوم صوبایي حلقې دوی خپله مضبوطول غواړي زما خپله هسې سوچ دا دی هسې ته اتفاق کوې یا نه کوې لکه دوی وایي چې لکه بنو نه که بل سړی ولاړ و عمران خان نن هغه پوزیشن به ډېر کمزوری وی هغه به دومره نه وی عمران خان د پارټۍ مشر دی شخصیت دی دغه شان ته دوی شهباز شریف راوځي چېرې موږ دا غواړو امیر مقام صاحب دا خبره کوي چې زه به شهباز شریف صاحب دا سیټ وګټو نو زه به دا وته چې دا ته وساته چې وزیر اعظم د سوات نه لکه لاندې سیټونه چې ورسره بلاول بټو خبره مې ته وکړه لکه همایون خان دی لاندې محمد علي شاه باچا دی په ملکان کې نو آیا دوی خو زما داسې ښکاري چې دوی خپل لاندې سیټونه مضبوطوي ګوره عزت خان صاحب دا تاسو دا اینګل هم ټیک دی ځکه چې تیر ځل تاسو خبرې چې سوات نه NP سیټونه اخیستي 2008 کې تیر ځل PTI پکې سویپ وکړو نو یقینا هغه شی ماتولو دپاره هغه میت ماتولو دپاره دغه یو اوس دوی بل تاسو چې مسلم لیګ کوي یاره جی داسې خو موږ نشو ویلی چې مسلم لیګ به کوي نه کوي خو ستا مطلب دا چې مقابله به ځکه کوي چې MMA هم بال شوی دی نو د MMA هم تاسو ته به یاد چې 2002 کې ډېر سیټونه اخیستي وو دلته سوات نه او ملکان نه هسې ما ته څه بل څه ښکاري زما ذهن دا و مخکې چې کوم موږ نه لکه څنګه الیکشن کې که ریزلټ 2002 2008 2013 هغه چې څنګه زما هسې خپل سوچ فکر دا وي چې دې پهله به تقسیم یا ضلعې به ټولې یقینا جي دې ځل به ځکه تقسیمي چې تاسو وګورئ چې تاسو د مسلم لیګ خبرو کړو د مسلم لیګ خو انتهایی کرایسس کې دی د ټایم کې لیډرشپ حوالې سره هم کرایسس کې دی بیا چې کوم دی چې کوم حالات روان دي نو هغه حالاتو کې د هغو خلاف چې کوم ډېر زیات انټي یو پروپیګنډا روان دی ځای په ځای لندن کې ورته چې کوم څه کېږي لګیا دی دلته هم کېږي لګیا دی نو هغه په رڼا کې زه دا نه ګورم چې دغه نون لیګ په داسې پوزیشن کې وي چې هغه یو ضلع به سویپ کړي داسې پوزیشن بني ریزلټ یقینا جي دا مکس ریزلټ به وي ایون چې زه د پېښور ګورم بل ضلع ګورم مکس به وي ستاسو قبایلي علاقې کې باندې تاسو قبایلي علاقې باندې فوکس دی خصوصا په خیبر پیسې چې موږ ګورو کروڑپتی نه بلکې اربپتی نه وایي خلکو به مخکې چې مخصوص ملکانان دي هغه واخلي او هغه سړی ووټ ګټي اوس خو بالغ رایده د هر یو سړي ته د ووټ حق اصلي خو اوس هم د پیسو هیر پیر دی څه وی څوک پیسو والا به وګټي که بې پیسو لکه پرخان صاحب ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ پروګرام کې شریک کړو او بیا د داسې کوېسچن وکړو چې لکه پیسې داسې وه چې دا 2018 دی لکه څنګه شاهد امین صاحب خبره وکړه د سوشل میډیا دور دی خلک داسې نه کوي یو خو به هغه طریقه کار بدل کړي دوی ټیک ته چې هغه ټرینډ په قبایلي علاقو کې شته د پیسو اوس هم خو داسې نشي کولی چې هغوی لکه پخوا به سپینګیري ووټ و هغوی به څرګندې پیسې ورکولې 30,000 40,000 پر ووټ به
او اوس دغه طریقه کار نه دی اوس خلکو کې هغه سیاسي شعور هم راغلی دی که تاسو وګورئ زمونږ دلته 2 خلک دي په خیبر جلسې کې 43 او ان 44 کې تقریبا چې 50 پورې امیدواران او بیا هغوی کې کېناستل راکېناستل خو هغې کې چې کوم اکټیو امیدواران دي هغه 12-13 پورې دي چې اوس هم هغوی خو د خلکو هم دغه تاثر خلکو کې شته لکه اکثر مونږ چې خلکو سره میلاویږو نو مونږ ته وایي چې څنګه چل دی پیسو والا څوک خلک شته که نه اکثر دغه خبره کوي که نه پبلک سره چې مونږ میلاویږو د هغوی هغه تاثر شته خلکو کې خو څرګند نه هغه امیدواران دا کولی شي چې هغوی کمپنسیټ کړي لکه طریقه کار د هغوی بدل دی دې ځل داسې شروع دي چې کم پکې داسې خلک دي مخکې خو طریقه کار دی چې نغدي به اوس سولر ورکوي اوس سولرایزیشن مخکې نه هم خلکو کړی دي کار یې کړی دی سولرایزیشن دور دی که نه جي اوس چې دی هغه لکه داسې یو کار جوماتونه دي زمونږ علاقې دي هغوی ته په هغې باندې یو کمپنسیشن ورکړي جومات کې څه کار داسې وکړي نو د خلکو هغه همدردي په دې طریقه ورسره کوي خو نقدو پیسې هغوی یو خو یریږي الیکشن کمیشن چې کوم رولز جوړ کړي دي د هغې ماچا مخکې خلک پیسې نه ورکوي که نه پیسې پټې ورکوي نو خو اوس هغه پټه الله ته پته ده خو ما په خیال چې هغه هم څرګندېږي ځکه سوشل میډیا یو خبره کوم نو 2013 کې شاید چې بیا هم ډېر د پیسو والا راغلي نو تاسو ان 43 نه اوس مخکې ان 45 که نه اوس ان 43 څوک راغلي پیسو والا راغلي اوس بیا پیسې ما چې خرج کېږي زما په خیال دې ځل به حالات هلته هم بدل وي هلته 3 امیدواران دي 3 قادري صاحب دی نور الحق قادري د پی ټی آی نه یاره یو خبره ده چې دا الیکشن زه ګورم دا الیکشن د ټول نه مهنګه ترین الیکشن ما دا ښکاري اظهر خان صاحب لکه تاسو یو خبره په دې دا ذهن کې وساتئ دا خبره ډېره واضحه ده چې الیکشن چې کوم دی اوس د عام سړي بس خبره نه دی الیکشن اسیم دا اوس د پیسې والا چې کوم سړی به یا سره لکونو روپۍ به کروڑونو روپۍ به هغه به الیکشن کې عام سړی نشي کولی چاہے صوبایي چاہے صوبه کې چاہے فاټا یو دویم دا دی اوس خو ظاهري خبره هغه فاټا هم پاتې نه دی اوس خو د صوبې حصه دی د فاټا دې ځل ځکه ډېر زیات اهمیت ګڼم چې یو خو لومبی ځل چې کوم دی دغه 12 سیټونه چې کوم دی د صوبه کې هغه شمارېږي لګیا دی هر ځل هغه بیل د فاټا والا سیستم اوس خو دغه صوبې حصه دی دویم ځل دا دی چې سیاسي پارټیانې هلته کل کې چې کوم دی خپل کمپین هم کوي او خپل هغه شانتې یو سیستم دی پخوا تاسو خبرې چې هغه شانتې خو نو زبردستي ریلی بیا بله خبره دا دی چې کمې پارټیانې هلته کار کوي لګیا دی هغو دا هم په نظر کې او ذهن کې به ساتي چې دغه بل کال اپریل مئی کې هلته د صوبایي اسمبلي الیکشن به کېږي نو هلته نه بیا د صوبایي سیټونه چې کوم 12 جنرال سیټونه دی په هغه هم به الیکشن کېږي نو هغه هم به ذهن کې ساتي لہذا زما خپل خیال دا دی چې هغه لوبې کیدی شي چې لوبې خو به کېږي دا خو ممکن نه دی صوبه کې هم کېږي لګیا دی اوس لکه دا یو هلکې نوم خو به زه نه اخلم مناسب به نه وي خو داسې مونږ اورېدو چې هلته دا یو ووټ قیمت 15,000 روپۍ چلېدو او د بل کینډیډیټ چې کوم دی 25,000 ته خبره واچولو نو دغه صوبه کې هم دغه شی شته جي دا داسې خبره نشته چې پاټه خالي هغه دی ستاسو په ضلع خیبر به وشو نو هلته خو لکه چې ټول دنیا ته پته چې زیات مالدار خلک په خیبر کې اوسېږي که نو خلکو لا په څه طریقې لکه خلک غریبانان دي دا په کار چې 15 کاله پس د دې غریبانانو مدد په څه نه څه طریقو مدد کېږي د خلکو لکه داسې څرګند دوی نشي کولی په څرګنده یې نشي کولی ځکه چې الیکشن کمیشن کم ضوابط جوړ کړي دې سره دا یرم ده ځکه چې اوس زمونږ خلکه کې وګورئ ان 44 کې نو هغې کې حمیدالله جان افریدي دی اقبال افریدي او دغه نور کسان دي دوی کلاو یو د الیکشن نه مخکې یو آل پارټي یو کانفرنس کړی و او هغوی کې دوی دا تړون هم کړی و چې کم سرمایهداره کسان دي او دوی پیسې ولګوي موږ به په شریکه هغې پسې راپاسو او هغوی به نااهله کوو دا راته ووایي چې دا فیکټر به څومره پورې په خیبر کې وي یا په قبایلي علاقو چې کوم خلکو د فاټ انضمام مخالفت کړی کوم خلکو د فاټ انضمام حمایت کړی دی چې فاټ انضمام دپاره کوم کوششونه کوي دا فیکټر څه شته که نشته بلکل دی کې ظاهره خبره ده لکه اوس زموږ په حلقه کې زه خبره کوم انضمام خو شو ټیک ته بس حکومت وکړو خو کومې وعدې چې کړې وې هغه خو نه دي ترسره شوي که نه خلک مایوسه دي اوس هلته چې کوم نظریاتي او هغه دی زمونږ حمیدالله جان صاحب دا ناروی چې وروره انضمام د قبایلو سره ټګي وشوه خلک هغه ګوري د هغوی منټلیټي هم دا ده چې بلکل مونږ خو څه ونه لیدل ځکه مونږ د خاصداره لیویز والا خو هم ډېر خفه دي نو هغه ظاهره خبره ده چې هغوی ورته وایي لکه زمونږ خلک خو ساده دي دومره ایجوکیټ هم نه دي دومره هغوی کې سیاسي شعور هم نه دی راغلی خو بلکل د هغې خلکو چې څوک د انضمام مخالفت کوي د هغې پلډه باري ده په الیکشن کې چې چا دا پته لړه کړې ده اوس دا دي دغه کې چې ان 51 دی
دا اف آر چې کوم دي نو هغې کې چونکې د اف آر مسله داسې ده چې هلته خو اسلحه ده، اسلحه فیکټرۍ دي، اسلحه جوړېږي. هغه خلک اوس پریشانه دي. هلته تقریبا چې 27 نه واخله تر 30,000 پورې خلک ډایرکټ انډایرکټ هغه په دې انوالو. نو هغې اوس پریشانه دي چې دا خو په ضلع کې شامل شو، د دې به زموږ مستقبل څه جوړېږي. دا هم یو فکر خو شته. فکر شته آزاد خان صاحب، زه دا ګڼم چې هغه دواړه چې کوم پرو او انټي خلک وو، دغه پرو والا چې کوم د پرو مرجر والا هغه د هغه شی کې ښکلو کوشش به کوي، هغه به د خلکو ته به سوانې سپنې به کوي. په دې باندې به سر خبره کوو خو د یو وړې شانتې د مینه ګرانو قدر کوم کتونکو موږ سره اوسئ، وړه شان ته اخلو د مینه پس به راځو، په دې خبره به کوو. جی السلام علیکم ګران قدرمند کتونکو، یو وارې بیا هرکله کوم خلکو چې موږ اوس جاین کړي هغې سره یو وارې بیا د خپل میلمنو پېژندګلو شاهد حمید صاحب سینیر صحافي دی، پېښور بیس جرنلسټ دی، مخکې احمد شاه صاحب زموږ د باړې دی. اوس خبره ما بله کوله که موږ وکاته په مسلم لیګ به ګڼو، د هزاره ډویژن به د مسلم لیګ ګڼو، بیا 2013 کې پکې ځان له ځای وکړم پی ټی آی. خو اوس بیا لږ ماته چې ښکاري چې پی ټی آی کمزوري شوی هزاره ډویژن که نه. ګوره جي داسې خو دا اوس جلسې چې ما وکتې هریپور جلسه مې وکتې بټابا جلسه کمزوري شانته ماته هغې وجه کېدای شي. ګوره جي د هزارې خپل یو د هر ضلع د هر ډویژن یو خپل مزاج وي. هلته دوی هم ډېرې وعدې کړي. تاسو ته په یاد وي چې دلته د میجارټي میکسیمم پی ټی آی والا خلک چې کوم دی مشتاق غني د کلندر لودي دي دوی ریزولوشن پاس کړی و صوبه هزارې حوالې سره، او دې هزاره خو هغه ټولو ته پته و چې یو ډراما دی، په دې اسم نه کېږي ځکه چې هلته نه پریشر او دلته نه ریزولوشن کړو. ایون هغه هم متفقه نه و، د هغې مخالفت شوی و. نو هغه شی هم شته، هغه فیکټر هم شته. دویمه خبره دا ده چې مکه خبره ده چې هلته نه ګڼ خلک راغلي وو چې بیا پی ټی آی کې پاتې شوی دی، حکومت کړی. نو هغه ډېرې خلک به داسې چې وعدې به نه پوره کړي. نو ظاهري خبره ده هغه فیکټر هم شته. خو زه دا ګڼم چې هلته دې ځل چې کوم دی ایم 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 پکې انټر شوی دی هزاره ډویژن کې. او ایم ایم ای دې کې یو خبره بله هم هغه سینټ الیکشن کې چې هارس ټریډینګ شو هغې کې څه اهم کسان یې وویستل ګڼه. جی بالکل، لکه هلته نه چې تاسو وګورئ نو سردار ادریس نوم و پکې، دغه نرګس بیبي نوم چې کوم دی هغه و پکې. نو دغه جازون والا جی بالکل هغه د هغې نوم مو یقینا فیصل زمان تاسو یاد دی، یقینا د هغې نوم ګوره چې دغه نومونه خو بارکیف هلته چې کوم دی زه داسې ګورم چې د پی ټی آی خو بارکیف یو پاور شته او هلته نون لیګ سره به مقابله کوي. خو دې ځل ځای په ځای ایم ایم ای هم به مقابله کوي ځکه چې د تېر ځل مسله دا وه چې وایي یوازې یو جماعت اسلامي اوس دې ځل هغه هم پاور پالیټکس کې لګیا دی. ابرار حسین چې کوم دی شامل کړو، مفتی کفایت الله قومي کې لګیا دی. یو تورغر کې ورته مسله وشو چې زرنګل لاړو، ډېر مضبوط پی ټی آی ته لاړو، یقینا هلته ښه مضبوط خلکو خو هغه پی ټی آی ته لاړو. خو بارکیف بټګرام کې هم لږ شته. جی بالکل، بټګرام کې خو تاسو ښه خبرې چې شاه حسین درې ځله هلته ګټلې، هلته به مقابله کېږي. کوهستان نه هم بعض اوقات انډیپینډنټ راشي، بعض اوقات د جی وی راشي، نو یقینا مقابله به کېږي. آزاد خان صاحب زه چې دا پوره صوبه چې ګورم او د 99 صوبایي 99 سیټونو ته چې ګورم نو ما ته داسې هغه کېږي چې 10 نه 15 پورې دغه انډیپینډنټ به راځي، دوی به ګټي خامخا 10 نه 15. زما خپل آیډیا دا دی ځکه چې تېر ځل هم 1400 داسې نه چې هغه انډیپینډنټ حکومت وزیر اعلی جوړ شي. نو تېر ځل هم 1400 ستاسو ذهن کې به تېر ځل هم او بلکې ما ته داسې رایادېږي 2002 کې 15 کسانو انډیپینډنټس کم راغلی. خو انډیپینډنټس خو ظاهري خبره دي هغه حالاتو ته ګوري او دا چې کله الیکشن کمیشن 3 ورځې ورکوي د پارټو کې شاملېدو دپاره نو هغې نه مخکې پارټیانې ورسره لینډن برابر کړي ځکه چې د ځان سره شامل کړي د هغو بیس باندې بیا زنانه هغه سیوا سیټونه ورته ملاوېږي. نو هغه د هغې دپاره دغه لوبه به کېږي او چې کله دا ګورمنټ فارمیشن وشي دا الیکشن رولز دا دی چې کله الیکشن وشي نو هغې نه 21 ورځې دننه به اسمبلۍ اجلاس به راغواړي.
نو دا چې کله 25 جولای باندې الیکشن وشو نو بیا 14-15 اگست پورې به هغه اسمبلی اجلاس به کوي هر صورت کې نو دغه ورځې به ډېر هیکټیک وي ډېر ورځو کې به جوړ توړ هم به کېږي دا خلک به هم به شاملېږي دغه زنانو سیټونه هم به تقسیمېږي هغه ماینارټي والا سیټونه هم به تقسیمېږي او زه دا ګڼم چې د انډیپینډنټ ډېر اهم کردار به وي او بېشک چې دی په زما غواړي شک ذهن دا وایي که نه داسې نه چې داسې جیب والا پکې وزیر اعلی شي یعنی دغه یو فیکټر خو شته جي او دا ویل کېږي او دا د خلکو هم ذهن کې دی خو یو شي که نه چې موږ به هغه سړي ته را موږ ځو چې څوک موږ له وزیر اعلی راکړي خو دا خو الله کېدای شي چې جي پله ټول انډیپینډنټ جي پله وګټي نو الله کېدای شي چې ټول جي پله نه ګټي بیا خو به ګران وي خو زما خپل خیال دا دی چې تېر ځل دلته انډیپینډنټ یو حکمت عملي اپناو کړی تاسو ته په یاد وي چې د ټول انډیپینډنټ چې کوم دی کې 10-12 کسان چې کوم دی یو ګروپ جوړ کړی هغه پورا ګروپ بیا پی ټی آی جوین کړی یو جاوید اکبر نه علاوه هغه پورا ګروپ دلته دغه جوین کړی په وزیرانو هغه ټینې ورم تقسیم کړی او هغه کې چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی هغه جوړ توړ ډېر ماهر دی هغه د انډیپینډنټ سره د معاملات ته کولو لپاره ډېر هغه ډېره تجربه ده اسرار الله ګنډاپور پکې ډېر یو اهم کردار نو لہذا دې ځلم زما خپل خیال لري چې کوم انډیپینډنس به راځي هغه به یو ګروپ صورت کې به یوځای کېږي او هغه دغه کوشش به دی چې یو پارټي ته لاړ شي چې هلته 2-3 وزارتونه واخلي خیر ستاسو خبره کوي خو زه یو خبره بلم که چېرته امیر مقام وګټله صوبایي دونه ولاړې یو قومي نه ولاړ نو هغه هم جوړ توړ ډېر ماهره دی داسې ده یقینا جی ګوره جی یعنی ماهر خو ټول دی جی مولانا صاحب نه دی چېرې مولانا صاحب یا دوراني صاحب چې راشي د ایم ایم ای چې زیات سوټونه واخلي هغه به جوړ توړ نه کوي خامخا به کوي تېر ظلم شوی و تاسو ته په یاد د دوراني صاحب په کور کې آخري هغه چې د اسرار الله ګنډاپور دی د ټول انډیپینډنټس هم هلته و خو هلته نون لیګ ورته پاین ټایم باندې چېرې مونږ نیو پکې نو هغې نه پس اسرار ماته یاد دی خدای وبخښي اسرار ماته وویل چېرې بس اوس دلته زموږ کار ختم شو مونږ به ځو اوس پی ټي آی والو سره به خبرې کوو نو یقینا چې انډیپینډنټس خو دې شي ته به ګوري چې کم پارټۍ چې کوم د ګورنمنټ جوړوي کم پارټۍ زور کوي باقي جوړ توړ خبره نو یقینا هغه څیزونه پخوا د خلک به ویل چې شیرپاو صاحب جوړ توړ ماهر دی بیا پرویز خټک خو چونکې هغې سره ټایم تېر کړی نو هغه د هغې حوالې سره خبرې کېدل اوس هر سړی ماهر دی اوس هر سړی ماهر دی څه قبایلي علاقو کې سیاسي جماعتونه که اوس موږ وکتل سوشل میډیا ډېر زیات اکټیو سیاسي جماعتونه هم ډېر اکټیو شوي دي نو دې پیر له تاسو څخه ګڼئ چې په ټول پوره فاټه کې به سیاسي جماعتونه به څومره پورې کامیابي شي آزاد به څومره پورې فیصد به ستا اندازه ده چې کامیاب به شي او چې کوم د پارټۍ والا دي هغه به څومره پورې زرت خان صاحب لکه قبایلي علاقو کې دا حالات بدل دي دومره هغه سیاسي شعور نه دی راغلی لکه اوس خلک دا ګمان کوي خو زما خپله تجزیه دا ده چې دې ځل به هم آزاد امیدواران کامیابېږي هغه داسې چې یو خو خلک په دې تمه کې چې آزاد امیدواران لکه څنګه خبره وشوه هغې سره پیسې دي ظاهره خبره ده چې خامخا په څه طریقه به خلک کمپیټ کوي زمونږ حلقه کې لکه السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور سنوم دې کوم ځای نه کال کړی مردان نه خبرې کوم انور نو څه ویل غواړئ زمونږ ډېر درانه مېلمانه دي څه تپوس کول غواړئ یا څه خپل ماشاءالله ډېرې ښکلې تفصیلي خبرې شروع دي جی او تاسو چې ناست یې نو ماشاءالله ښه پوره ترجماني کېږي مهرباني د عوامو د مردان باره کې به زه دا ووایم مردان کې څوک ګټي مردان کې په هسپتال سره خوا کې زمونږ ځای دی ښه او زه یو کونسلر یم جي ښه ښه موږ ډېرې هلې ځلې کړي دي تېر شوي د دې پرې 3 کالو ته موږ ډېرې زیاتې منډې ووهلې خو زموږ یو خبره ونه منلې شوه د صوبایي حکومت نو مطلب چې مردان باره کې به جي دا خبره وکړم چې مردان مکمل د عوامي نېشنل پارټۍ خیدر خان دې مردان لپاره ډېر ښکلي کارونه کړي دي جی جی پرویز خټک رویه چې د کونسلرانو سره نه چې د عوامو سره د ټولو سره ډېره زیاته بل شانتې ده صحیح ده او یو بل سوال کوم الیکشن کمیشن ته جی جی چې د الیکشن نه پس یو سوال چې کېږي چې دا شوي هغه شوي دي اوس د الیکشن نه مخکې چې عوام همدا یو اواز کوي چې دا ون مین شو موږ په دې پوه نه شو چې دا د عوام څه وایي دا به ډېره مهرباني دې ملګري نه به د دې تپوس کوو شاهد امید د دې ایکسپرټ دی هغه نه به تپوس کوو ون مین شو ګوره جي دا ون مین شو چې کوم کانسپټ دی که نه جي تاسو خبرې چې
مسلم لیگ نون چې کوم دی د ډیم کې ګیر دی د هغې لیډرشپ ګیر دی او د هغې خلاف چې کوم کاروایي نه کېږي د بعضې خلکو خیال دا و چې بقا دا و چې دغه کاروایي یعنې یقینا د عدالتي کاروایي چې کوم کاروایي دی یا فیصلې دا خو به کېږي قانون او هغه خو ټولو لپاره یو شانتې دی خو د بعضې خلکو خیال دا چې د الیکشن نه پس پکار و د الیکشن نه مخکې دغه تاثر پیدا شو چې د یو پارټۍ پکې ګیر شوی دی بیا د زرداري صاحب حوالې سره چې کوم هغه د بینک سکینډل رالو د هغې او بیا چیف جسټس صاحب وویل چې ما ویلې نه دي تاسو په خپل کاروایي نه شروع هغه تاسو وګورئ چې څوک خو داسې کوي لګیا دی یقینا د هغې نه تاثر بیا پیدا شو د دې په شا څوک دی یقینا څوک کوتون خو یې همیشه بیا تاسو وګورئ چې زرداري صاحب هغه شانتې اکټیو نه دی بلاول صاحب په جلسه کې لګیا دی خو زرداري صاحب تاسو چېرته جلسه کتلې دي نه دی کتلې نو مطلب دا چې هغه هم سایډلاین شوی دی فلحال بیا د تاثر دا پیدا کیږي چې یو پارټۍ یا یو لیډر چې کوم دی هغه ځای په ځای جلسې هم کې لګیا دی هغه خپل کمپین هم فل فلج چلی لګیا دی او یو هوا هم بهر کې هغه شانتې هوا خو نه دی چې څنګه 2013 کې او یو هوا بهر کې یو جوړېږي لګیا دی پورا ملک کې او بیا سوشل میډیا باندې خو یو طوفان برپا دی نو هغه چې تاسو وګورئ نو بظاهر داسې ښکاري چې یو پارټۍ یا ون مین شو چې کوم روان دی یو پارټۍ دپاره ټول څیزونه روان دي خو کیدای شي همداسې ایم او کیدای شي چې کومې تجزیه کېږي یا کومې توقعات دی چې پی ټی آی چې کوم دی مرکز کې به ګورنمنټ جوړوي او خان صاحب به وزیر اعظم به جوړېږي مې بي داسې وشي دې تاثر هم د ښه دغه نه دي که نه لکه په دې یو منفي اثر غورځي یقینا جی ګوره جی الیکشن نه مخکې دا تاثرات هم نه دی پکار ځکه چې دا فیصله خو له شوی نه دی عوام خو له ووټ اچولی نه دی او دا ووټ به عوام اچوي او په 25 جولای باندې به دغه فیصله کېږي کېدای شي چې داسې ونه شي کېدای شي چې الټه شي کېدای شي مسلم لیګ نون بیا پاور ته راشي کېدای شي پیپلز پارټۍ ته شامل شي ځکه چې دا خو د عوامو فیصله دی کېدای شي بل څوک راشي نو دا زما خپل خیال دا دی چې دا تاثر ختمول پکار دی او دا فلانکي وزیر اعظم او فلانکي وزیر اعظم دا څیزونه لږ کټیل کول پکار دی کمول پکار دی او پکار دی چې د فوکس په دې پکار دی چې عوام روزي په 25 جولای باندې عوام خپل کورونه نه روزي ووټ واچي ځکه چې دا د هر چا ذمہداري دی قومي ذمہداري دی چې کم سړی ووټ نه اچوي د هغې حق هم نه دی چې بیا په دې بحث وکړي چې دا ښه دی او دا بد دی خیر مچا دا لکه که موږ 2002 کې په فاټه کې ایم ایم اے لکه سیاسي جماعتونو ته اجازت نه خو د ایم ایم اے چې کوم امیدوارانو هغې زیات راغله بیا په دې د 2008 الیکشن وګوره هغې کې به مختلف صورتحال و 2013 کې به څه آزاد راغله څه مختلف سیاسي جماعتونو راغله نو دې پې بالکل تاسو څنګه صورتحال ښکاري لکه د سیاسي جماعتونو آیا که ما خو وکته په باجوړ کې که وکته نو پی ټی آی یو ښه پوهه جوړ شوی دی بیا په خیبر کې دی داسې نور جماعت دغه کې دی اوس که زه ګورم بیا هم لکه پی ټی آی ده که نه په مختلف فیکټس لکه مومند کې اوس پی ټی آی ښه زبردست تر دغه کړی پروموټ شوې ده نو داسې اندازه لګي چې دې پې د پی ټی آی هوا په قبایلي علاقو کې وچري بالکل لکه زه به دا وایم چې خلک عین 43 زموږ خیبر ضلع کې او دغه خلک عین 44 کې دلته که ته خیال وکړې دلته نورو پارټو والا امیدواران هم ولاړ دي لکه د جماعت اسلامي والا ولاړ دي نور دغه جمعیت والا ولاړ دي ورسره د قومي وطن پارټۍ والا او دغسې پیپلز پارټۍ والا مسلم لیګ والا خو څوک ولاړ نه دي دواړو بیا که موږ هغوی چا سره هغه وکړو خو لکه د پی ټی آی هغه هوا زیاته ده نور سیاسي ماده چې کومه خبره وکړه دلته د خلکو سیاسي هغه نشته دومره په کار خو دا و چې خلک یو بله خبره هم کوي د دې سره اتفاق چې پی ټی آی کې چې کوم ووټران نه دي د الکانه دا پکې زیات دي او ووټران یې کم دا صحیح ده بالکل دې کې مې شک نشته لکه دا هوا یې زیاته ده اوس دا پته خو به لکه د خبره وکړه په 25 جولای به پته یو کال خو بیا زه جی خبره ده لکه په 25 جولای به دا پته لګي او په کار ده چې راوځي عوام پی ټی آی سره که ته وګورې هغوی جلوسونه کوي زموږ حلقه کې ښه غټ غټ ریلیانې سیکورټي صورتحال او سیکورټي خو لکه زه به دا وایم ما پرې خبرونه هم چلولي دي چې هلته سیکورټي ریسک دی ډېر زیات نه خو داسې د لکه کولاو میدان باندې دوی د جلسې ملسې هم کوي او دومره کولاوې پرېښي دي چې خدای دې نه کړي که داسې ځینې واقعات وشو کېدای شي زموږ دا الیکشن بس پاون شي زموږ د حلقې ځکه تیرانه ته واخله تر دې پورې د چې کومه باړې ایریا ده پلین ایریا کې او تیرا کې کمپین کولاو شروع دی خو دا احتیاط هېڅوک هم نه کوي کولاو جلسې کېږي او کولاو هغه دی او تھریټس هم الریډي شته دی خلکو ته موږ پرې خبرونه مو چلول او بل زمونږ چې کوم الیکشن کمیشن دی هغه هم دومره غم نه کوي خبرونه پسې وچلېدل د هغوی هغه کردار
دلته زمونږ په حلقه کې بالکل ټیک نه دی ځکه چې یو خو مونږ بار بار هغوی سره رابطې کړي چې د دوی اساسي مونږ ته وښیي صافیانو سره کوارډینیشن ونه شو په دې کې نه دا پته ولګېده اساسي هغوی مونږ ته تر اوسه پورې نه دي ښودلي دا ولې نه ښیي مونږ پرې خبرونه مو ما خو دلته ریجنل الیکشن کمیشنر چې راغلی فاټ هغه ته مو ویل هغه چې زموږ ایسټس چې څومره امیدواران دي هغه موږ په ویب باندې اچولي دي ویب باندې شته دي دوی به اوس ویب باندې کته وګوري ښه دا یو کال بل السلام علیکم السلام علیکم جی ورور سنوم دې کوم ځای نه کال کړی شیراز نوم مې جی د چارسرې تنګینه نه کال کړی جی څه ویل غواړئ زه خو جی دا ویل غواړم چې دا کوم الیکشن کمیشن کوم پابندۍ لګولي چې کوم مخکني امپیګان دي او هغوی دی ورلګیا الیکشن ته ولاړ دي نو کارونه ترقیاتي چې کوم دي پابندۍ لګولي او دلته زموږ کلي کې اوس هم خلکو دا وخت نه کارونه نه کړي چا ټرانسفارمر ساتلي چا څه نو تر اوسه پورې چې کوم دی هغه په ټرانسفارمر څنګه اغشتي کېږي او ترقیاتي کارونه په الیکشن دوران کې شروع دي ورې دا تپوس کوو دا ټرانسفارمر سیاست او د نورو سیاست دا خو داسې نه دی پکار نه یې پکار دا خو چې کوم جاري کارونه دي مثلا هغه ته لپاره خو فنډونه ای او چې مرکز هم کوي صوبه هم کوي اخو کېږي خو دغه تیر ګورنمنټ والا اجاري خبره نوې ګورنمنټ خپل منصوبه اعلان نه دی ورکړی هغه باندې خو کارونه کېږي یو نیو سکیم یو چې کوم دی کرنٹ سکیم په دې سکیم باندې خو کېږي باندې خبر کو چې زاړه سکیمونه هغه مخکې نه الریډي په بجټ کې منظور شوي جی اخلو یو وړه شانته دما د مینه پس به بیا راځو خبرې وکړو په انتخاباتو باندې السلام علیکم یو واري بیا هر کله شهید امیر صاحب یو بل خبره کوي هر پارټي خپل وزیر اعلی ممکنه وزیر اعلی نامزد کړي څه غواړي کوم ډېر پوتنشل کینډیډیټ حضرت خان صاحب یو خدا ده چې کم میجر پارټیانو موږ ته ښکاري نو په هره پارټي کې کم از کم یو نه زیات کینډیډیټ شته یو نه زیات تاسو چې اوس د پی ټی آی خبره کوي نو یقینا پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی پاتې شوی نو ظاهري خبره د هغه خورن کې به دوباره اسد کیسر صاحب نوم هم اخیستل کېږي عاطف خان نوم هم اخیستل کېږي شاه فرمان اخیستل کېږي شاه فرمان زما په نظر کې د هغې نوم شته خو هغه کمزور ماته ښکاري ډاکټر حیدر علي نوم هم پکې اخیستل او ډېر نومونه دي او ډاکټر حیدر علي صاحب نوم ډېر نور پارټۍ کې مضبوط انداز کې ښکاري یو تاسو د ایم ایم ای خبره کوي نو دوراني صاحب نوم نه زه د حیدر علي ته پوه نه شوم دا هغه د خواجه خیلي والا جی یقینا ګوره ډاکټر حیدر علي او عنایت الله خان دا دوه هغه کسان دي چې هغه تیر ګورنمنټ کې چا خپل پروفایل ډېر هاي کړی دی لکه ډېر هاي پروفایل ته دا دواړه خلک تللی دي ډاکټر حیدر علي ډېر زیات ان شوی دی ډېر سیزونو کې او په هره فیصله پی ټی آی او په هر هغه کچن کیبنیټ او بیا دنه چې کوم د تھنک ټینک والا خبرې نو هر شي کې دا ډاکټر حیدر علي پکې انوالو د هغې پروفایل ډېر هاي شوی خلکو مطلب چې تعلقات یې هم ښه دي که تعلقات هم ښه دي چې بل دا دی چې انتهایي سنجیده سړی دی انتهایي پوه سړی دی تاسو د ایم ایم ای خبر کوئ نو دراني صاحب شته دکتر فرمان صاحب نوم هم ډېر زیات چلیږي وایي چې دوه حلقونه ولا تاسو د این پی خبره کوئ نو حیدر خان نوم خوشته شته او د احمد نوم پکې ورسره چلیږي لګیا دی نه هغې اګریمنټ کړ چې حیدر وایي ګوره جي لکه دا او رښتیا رزلټ بدل ګوره جي خو رزلټ بدل شي څه وشي څه ونه شي یقینا د پیپلز پارټۍ خبره کوي نو همایون خان خو ظاهري خبره دی شته دغه شانته چې تاسو ایم ایم ای خبره د نون لیگ خبره کوي نو امیر مقام نوم پکې شته نو یقینا دغه نمونه شته یو کال اخلو السلام علیکم السلام علیکم سر ورور سنو هم د کوم ځای نه کال کړی اگر خان صاحب تاسو هر کله وې ما ما باندې ډېر زیات ګران یې ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ زه نصیر خبرې کوم تاسو یو دوست تاسو یو ملګری او تاسو یو مینهوال یم جی جی مهرباني ناسو مېلمنو ته هرکلی ویم نن سبا چې کوم د هلې ځلې دي نو دا ډېر احساس او ډېرې د ذموارۍ او ډېرې زیاتې چې کوم دی که نه زموږ دپاره اهم دي زه ستاسو شکریه په دې وجه ادا کوم چې ستاسو یو اګاهي مهم شروع کړی دی که نه چې اوټ ورکوي خو ښه سړي له یو ایماندار سړي له که نه بلکل په دې کې د ای وي ټي خیبر ډېره غټه برخه ده الله دې دې له پرمختګ ورکړي زموږ د ای وي ټي خیبر دا زما دویم کور دی ما دا خبره کوله خپل مقصد طرف ته راځم چې مونږ 4 کاله 11 میاشتې او 29 دن چې کم دی که نه
پوه شولې مونږ بالکل زموږ مازغه کار کوي خو په اخرنۍ ورځ باندې زموږ مازغه کار نه کوي. ګوره 4 کاله او 11 میاشتې 29 دن زموږ مازغه کار کوي خو په اخرنۍ ورځ کې زموږ مازغه کار نه کوي. موږ هماغه مورخي چې کوم دی سیاستدانان دي وایي بس د پلار نیکه پارټي نه بس راشه دله اوټ ورکړه. دا نه ګوري چې د سړي کردار څنګه دی، دا د کوم قبیلې سړی دی، دا څنګه سړی دی، به زموږ د ملک او د قوم خدمت څنګه وکړي. ٹھیک ہے زه فخر مې کوم په دې باندې چې تاسو ایوټي خیبر چې کوم دی که نه یو یقین کوي یو عقل یو شعور تاسو چې کوم دی عوام کې تاسو بیدار کړلو. زه به خپل اور چې کوم دی که نه زه به خپل اور زما بچي زما وروڼه به خپل اور چې کوم دی که نه ښه سړي له ایماندار سړي له ورکوي. موږ به کله اخر دا حالت به کله چینج کېږي، زموږ په ووټ باندې به چینج کېږي، تاسو په دې وینا چینج کېږي انشاءالله. چې کوم مهم تاسو راغلی دی په دې کې تاسو ډېر غټ کردار دی، تاسو ډېره مننه، تاسو ډېره مهرباني. ته څه خیال ما چا به ډېرې زبردستې خبرې وکړې او دا یو ښه پیغام دی. پکار ده چې ایمانداره سړي له ووټ میلاو شي، دا ونه کتی شي چې پیسو له یو سړی وګوري. دا یو خبره دی دا وکړه دې سمځي اتفاق وایي دا مې د پلار نیکه پارټي ده امیدوار ته نه ګوري. ګوره دا شی به هغه غواړي لکه وخت به غواړي، دی خو ناامیده نه دی خو دا شی وخت غواړي. ځکه زمونږ قبایلي علاقې که تاسو اوس هم وګورئ هلته دغه مورثي خبرې دي، هلته همدغه د پیسو خبرې دي او بیا به هم ته وینې چې دا رزلټ به داسې د نظریې زما ډېر کم سوچ دی چې په نظریه څوک چاله ووټ ورکوي. نظریه خو ختمه ده که شته یعنی اوس خو الکټیبل خبره هغه شانتې خو نظریات پاتې شو چې څنګه 70s کې وو یا 80s کې وو هغه وخت کې نظریات ختم شو. هغه شانتې شخصیات هم پاتې نه شو چې کوم شخصیات 70s کې یا 80s کې الیکشن انتخابات وکول. اوس خو الکټیبل پسې ګرځي. الکټیبل موږ نن سبا فیشنیبل ورډ دی الکټیبل، مخکې به لوټه وه اوس فیشنیبل. یقینا جی هر پارټۍ کوشش هم دغه چې الکټیبل زو بیا دا خصوصا دغه پی ټی آی چې کوم ډېر زیات شمولیتونه وکړو د هر ځای نه په هره صوبه کې، نو هغې نه پس دا ټکټ ډېر زیات بره لاړو. الکټیبل بیسیکلی د پاور پالیټکس دی. دې کې یقینا نظریات ډېر لاندې لاړ شي، لکه چې چېرته پاور پالیټکس راشي هغې کې پیسه هم انوالو شي، هغې کې طاقت هم انوالو شي، نور قوتونه هم انوالو شي. نو زموږ ملک کې بدقسمتي هم دغه دی. دغه ملګری چې چا فون وکړو نو یو بل کال ما خو به یم. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ته هرکلی وایي وروره څه نوم دی کوم ځای نه کال کړی؟ شکر سر ها څه ویل جی شکر ستاسو دعاګانې. تاسو تفصیلي وکړه سیاست باندې او پر الیکشن باندې. جی بیګا ما په ټي وي باندې اخوندیار خان انټرویو مې اورېده او په یو چینل نمبر 24 یو چینل دی په باندې دانشوران ناستو او د انتخاباتو حوالې سره تجزیې پیش کولې. څنګه چې تاسو وایئ چې نن سبا دا یو هوا راالوتې ده او دا دغه دی چېرې پي ټي آی را روان دی. پي ټي آی په دې باره کې اخوندیار خان هم تپوس وکړو نو هغه هم څپه ووایي چې او را روان وزیر اعظم چې کوم دی هغه عمران خان دی. او دغه شان چې کوم دی په 24 نمبر چینل باندې دانشورانو چې کومه خبره کوله هغوی دا وویل چې معلومیږي دا چې را روان وخت کې وزیر اعظم چې کوم دی عمران خان دی خو زیات نه 6 میاشتو لپاره یا یو نیم کال لپاره به چې کوم دی وزیر اعظم وي. زه دا وایم چې عمران خان یو نوی لیډر راپورته شوی دی په دې دور کې او دا ټول سیاسي قوتونه یې چیلنج کړي دي. د تمامو سیاسي پارټو خو بار چې کوم دی الیکشن یې وکړي او بار چې کوم دی خلکو سره وعدې وکړي او نن د ملک دا حالات دی چې نه پکې اوبه شته نه پکې بجلي شته، قرضداري شو، ډالر کم ځای ته ورسېدو. زه وایم دا خو دغه سیاسي قوتونو چې کوم دی هغې د عملونو نتیجه ده. نه عمران خان سره سیاسي اختلافات د هر چا خپل ځای باندې وي خو زه یم یو موقع خو دله ورکول پکار موږ هم دا وایو چې دې به فارغ ور یا به شته شي دا ټولې پارټۍ به ختمېږي او یا به دې فارغ ور ختم شي. دا خبره بالکل صحیح ده. دا ما ستاسو شیشې په دغه باندې د خلکو دا پیغام ورکوم چې یاره ورکړي دې عمران خان له دا چې یاره پته ولګي چې دی 1 کروڑ نوکرۍ او پیدا کوم او دونه بجلي او دونه ډیمونه به جوړوم چې د ده پته ولګي. او زه خبره زه دا کوم چې پارټۍ خو ډېرې سیاسي د مذهبي پارټۍ هم ښه ډېرې دي او سیکولر پارټۍ هم ډېرې دي. عوام په مقابله کې نو کنفیوژن ځان وباسي او دوه پارټو منځ کې د انتخاب وکړي، یو MMA او یو تحریک انصاف. دا دواړه پارټۍ د دې لیډران دي د دې نمایندګان کې انشاءالله ټول د ملک لپاره او دواړه دعوه کوي چې ملک موږ اسلامي فلاحي مملکت جوړو. صحیح شو چې د ملک اسلامي فلاحي مملکت دې شو جوړ شوی. صحیح شو دې مې خبره کو دی لکه دې ورور دا وویل چې مقرر کول پکار دي چې د عمران خان ته چې عمران خان به ازما وکړو بیا خو به هغې نه پس خامخا مولانا فضل الله یا سراج الحق ته به مقرر کړو ګوره جي ولې یو خبره کتل پکار دي
چې ټیک دی خان صاحب سنټر کې وزیر اعظم خو نه دی پاتې شوی خو دلته خو 15 کال ګورنمنټ پاتې شو ټول پالیسیانې د خان صاحب چلېږي ټول فیصلې به بنیګاله کې کېدل دلته نه سیکټریان به بنیګاله ته بتلو هلته د خان صاحب ته بریفینګ وکړل تاسو ته فوټو به یادي د 2013 فوټو به یادي چې خان صاحب ناست و د هغې صدارت بیا چې کله تنقید رالو او چې کله چې د افیشل نشي کولی نو بیا ورسره پرویز خټک صاحب چې کوم وزیر اعلی هغه به بیا کېناستو خان صاحب په خوا کې به کېناستو نو یو خدای چې نوې سیستم نه دی یو صوبه کې کم از کم ازمول شوی دی دغه شانته د ایم ایم ای هم دلته ازمول شوی دی لکه 2002 نه 2007 پر کومه پارټي چې شغټ پارټي یو پارټي نشي خو ګوره چې دا یو هوا بهر کې جوړیږي لګیا دی چې دا هوا څوک جوړي هوا ځکه نه دي نه دا ولته تاسو بیک ګراوند وګورئ نه هوا به څوک جوړي زه وایم جی تاسو بیک ګراوند وګورئ هوا څنګه جوړیږي هوا داسې جوړیږي لګیا دی چې یو پارټي غیر د مقدماتو کې داخل لیډرشپ دنه دی جیل کې داغه نوې صدارت شهباز شریف صاحب ته حواله شوی دی هغه یو اړخ ته مقدمات هم فیس کې لګیا دی خپل صفایان هم پیش کې لګیا دی کمپین هم کې لګیا دی هغې نه خلک هم را روان دي هغه ټول صورتحال ته مخه ده دویم اړخ ته ما د پیپلز پارټۍ خبره وکړو نو پیپلز پارټۍ وګوره د خپل مسایلو کې ګیر دی پیپلز پارټۍ پنجاب کې هغه شانته سې نشته 140 سے زیات سیټونه پنجاب کې دی هلته د پیپلز پارټۍ هغه شانته سې نشته چې پنجاب کې سیټونه یو پارټۍ نه اخلي هغې ګورنمنټ سینټر کې نه جوړېږي پیپلز پارټۍ خپل مسایلو کې ګیر دی هغه هم دغې پوزیشن هغه شانته نشته دا خبره صحیح ہے چې وایي پیپل پارټي سره ګوته وشوله ګوته موږ هات ہو گیا نه څنګه چې ګوره په پنجاب نه اوټ کو بلوچستان نه اوټ کو په دغه کې به سند کې ګرینډ الاینس ورته جوړ کړو کې پي کې کمزور شو آزاد خان صاحب داسې نه ده کله چې اوس لږ ماضي ته به لاړ شو کله چې نواز شریف صاحب چې کوم دی د بېنظیر بوټو صاحبې خلاف استعمالېدو که نه د چا په اشارو باندې هغه ټایم هغې ته سوچ پکار و چې سبا ما سره هم دغه کار کېدی شي زرداري صاحب چې کله بلوچستان کې د نواز شریف ګورنمنټ چې کوم صوبایي ګورنمنټ او سنالو زهري دغه ګورنمنټ ټاپل کړو کله چې د سینټ الیکشن کې کردار ادا کړو کله چې سنجراني صاحب دلته راوستو نو هغې ته سوچ پکار و چې آیا ما نه خالي دغه کار اخیستل کېږي یا دې نه پس هم زما کردار شته نو لہذا هر پارټۍ ته دا سوچ پکار دی چې هغه بکار چې عوامو ووټ وخت خپل زور باندې راشي د چا په اشارو یا د چا په اوږو باندې سړی کېني او چې اقتدار ته راشي بیا مسله جوړېږي لکه زه خو په دې نه پوهېږم لکه اوس خلک دا تپوس کوي چې اسټابلیشمنټ څوک دی خلک دا وایي چې د خلایي مخلوق څوک دی دا ټولو ته پته دی چې څوک دی جی یعنی ټولو ته پته دی اوس خو یقینا هغه صورتحال نه دی او سوشل میډیا خو دومره زیات اویرنس کریټ کړو جی زما په خیال تاسو هم په فیسبوک او په ټویټر باندې یې او زه تاسو وینم راوینم نو تاسو هم مطلب اویر یو ټول خلک هر سړی نو دا عمدکه هغه دی صورتحال خو حقیقت خبرداری جی زه خدا وایم یاره جی یو عوام چې روزي کوي جی ګوره تاسو شفیع نقی جامع د بي بي سي او سینر دغه تاسو پیژن هغه یو ټویټ کړو هغه ټویټ کې دا خبره کړو چې زه په دې باندې خبر کوم یو وړه شانته دماغ د مینه پس په دې باندې به خبره کوم السلام علیکم یو وار بیا هر کړی شاید امي سے وخت ډیر کم دی چې په دې 25 جولای باندې چې کوم انتخابات کیږي د هغې په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت جوړېږي په څلورو واړو صوبو کې جوړي مرکز کې جوړېږي هغه به څومره پایدار وي څومره پورې به هغه مطلب چې موږ ورته یو طاقتور حکومت ویلی شو ګوره جي دغه دوه ځلې 15 کاله ګورنمنټ او چلېدو دا انتهایي ښه خبره ده انتهایي مثبت خبره ده پکار ده چې دې ځل هم 15 کاله بکار چې کم پارټۍ راځي کم یو هغه راځي هغه 15 کاله خپل پوره کړي ځکه چې دا حکومتونه خپل ټایم به پوره کوي نو ستاسو سیسټم به جوړېږي چې دا حکومتونو هغه شانته چې کال یو نیم کال 2 کاله نو هغې سره ستاسو ټول سیسټم به خرابېږي اصل خبره دا دی چې دغه فلانکي مخلوق او فلانکي مخلوق او فلانکي مخلوق چې دې نه بچ عوام غواړي چې دې نه ځان بچ کړي بکار دی بیا 25 جولای باندې روزي
روزي ووټ واچي چې سبا دونه چې فلان کی فیصله کړي فلان کی کړي. زه دا وایم چې لکه څنګه د خبره وکړله دی خو د نارینهو خبره کوي چې راوځي، زه په هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې هغه زنانه راوځي او هغه د هغې چې څومره کنټریبیوشن د سړو دی په کار ده چې د زنانو هم دومره کنټریبیوشن وي او هغه راوباسي او هغوی د خپل رایې چې دی هغه اظهار وکړي، نو هله به د حالات دا کت خبره ده چې دې پیرله که موږ ګورو په قبایلي علاقو کې داسې یو معاهده هم نه ده شوې او موږ چې کوم ځای کې سروې کړی نو هغې کې دا خبره کېږي چې دې پیرله به د قبایلي زنانه چې کوم دي چې هغې ته چې ټرایبل ومن ورته کېږي هغه به راوځي خپل اوټ به پول کوي او دغه زنانه به په دې انتخاباتو کې ډېر اهم رول وي. ما چې څومره پورې معلومات دي مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم امیدواران دي هغې د دې لپاره پلانینګ کړی دی هغه شانته به بل دی چې الیکشن لاس کې دا وي چې 2% دی که 5% دی چې هغې پورې هغه ووټ پول نه 10% چې زنانه اوټ پول نه کړي نو هغه انتخابات الیکشن کمیشن او پاکستان سره د اختیار شته چې هغه الیکشن کاله د وګرځي نو چې څومره زنانه دي هغه دې راوځي هغه که په سیټل کې دي او که هغه په قبایلي علاقو کې دي اوس خو هغه هم ځینې شوي دي خو په کار چې زنانه هم راوځي خپل اوټ پول کړي. خو دې کې یو خبره ده زموږ ډاکټر اکبر خلیل صاحب زموږ ورګری دی هغه وایي چې په انډیا کې یو خانه د په هغې کې نوټه NOTA هغې کې دا لیکلي چې د کومو څومره بره امیدواران دي دې کې زما یو هم نه دی خوښ نو که دغه شرح د هغه زیاته وي 50 نه زیاته وي نو هغه حلقه کې دوباره انتخابات کړي په کار چې پاکستان کې دغه انټروډیوس شي. د بل پروګرام پر اجازه غواړم د خدای په امان.